وی چېرته کوتره ناست وو د ونې په یو خاښ باندې، نو یو مولوي صاحب تېرېدو، وی سپین پټکی او سپینې جامې اچولي، نو دې کوترې وی دې کوتر ته ویلي چې زه چې ځو او دا سړی به م وولې ښکار به وکړي، هغه ورته ویل نه ګوره دا ښکاري جامې داسې نه وي، ښکار دی چې سړی راځي هغه ښه برابر راځي، ښه د هغه سره غشه یي، د هغه سره سامان یي. دا خو مولانا صاحب دی، هغه چې هغه کوتر ویشته د حمله پې کړې ده، نو بیا پې کیس وکړو د کوترې، نو قاضي ورته وایي چې دا خو ستا دا کیس کمزوری ځکه چې دا خو الله رزق ګرځولی د انسانانو دپاره د کوترې هم دې کې څه دي؟ وی دغه نه کیس دغه نه دی، کیس دا دی چې د مولا په جامو کې موږ سره دوکه کړې ده، که دی د ښکاري په جامو کې راغلی خو صحیح وه، موږ به هم ځان له سلار لټولی وی که نه، خو هلته دی په سپینه جامه کې راغی موږ یې خراب کړو. هغه ښکاره دشمن هغه دومره نقصان موږ له نشي راکولی څومره چې دا پټ په موږ کې دننه د لستوڼي مار موږ له نقصان راکوي، او ډېر دي. الله دې موږ د هغوی د شر نه ساتي.